السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو محترمو، الله دې ستاسو ټولو ته خپل رحمت، برکت او سکون نصیب کړي. نن موږ یو داسې عظیم لفظ په باره کې خبرې کوو چې نه وخت غواړي، نه ځای، نه شمیره او نه کوم خاص اجازت. دا یو داسې لفظ دی چې بنده او د رب ترمنځ تر ټولو مضبوط تعلق دی، او هغه لفظ دی یا الله. ګرانو محترمو، انسان په ژوند کې داسې حالات راځي چې دوی اثر نه کوي، لارې بندې ښکاري، خپل هم پردي شي او زړه خاموشه جړا کوي. په هغه وخت کې نه اوږدې دعاګانې یادوي، نه خاص وظیفې، بس د زړه نه یو آواز راوځي، یا الله. هم دغه آواز قبولیت ته ډیر نږدې وي. ګرانو محترمو، د الله تعالی 99 نومونه دي، یو کم سل، خو الله دا الله ذاتی نوم دی چې ټول صفات پکې شامل دي. کله چې ته ووایې یا رزاقو نو رزق غواړې، کله چې دا ووایې یا شافي نو ته بیمارۍ نه جوړېدل غواړې، او کله چې دا ووایې یا الله دې کې روزي هم راغله، شفا هم راغله، اولاد هم، سکون هم، بخنه هم او هدایت هم. دغه وجه ده چې قرآن کې تر ټولو نه زیات د الله نوم راغلی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي واذا سألك عبادي عني فإني قریب. کله چې زما بندگان زما په باره کې تپوس کوي نو زه ډېر نږدې یم. الله دا نه وایي چې چاله لاړ شئ، یا دا کوم عامل یا دمګري له لاړ شئ، بلکې فرمایي زه نږدې یم. بس غور وکئ. ګرانو محترمو، حضرت آدم علیه السلام چې کله خطا وشوه نو وی فرمایل ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت یونس علیه السلام چې کله د مهي خېټې ته لاړ نو وی فرمایل لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. حضرت ایوب علیه السلام چې سخت بیمار شو نو وی فرمایل یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی او ته د ټولو مهرباني. یعنی هر نبی او هر پیغمبر الله ته غږ کړی دی. ګرانو محترمو، دا وظیفه یوازې تسبیح شمیر نه دی، دا د زړه تعلق دی، دا یقین دی. او که ژبه ووایي یا الله او زړه دنیا سره تړلی وي نو اثر به کم وي، خو که ژبه او زړه دواړه یو ځای شي او ووایي یا الله نو دا معجزه جوړیږي. د سهار د مونځ نه وروستو په خاموشۍ سره کښېنئ، 101 ځل یا الله، بیا یو 2 منټه خاموشي اختیار کړئ. د سختۍ او پریشانۍ دپاره د ماسخوتن نه وروستو 2 رکعته نفل، بیا 313 پیرې یا الله په سجده کې جړه او دعا وکړئ. خاص حاجت دپاره 21 ورځې هر ورځ 111 ځله یا الله، او آخر کې به دا ووایي یا الله که دا زما دپاره بهتره وي نو اسانه یې کړي. الله مه ازماوئ، صبر د لاس نه مه ورکوئ، ګناهونه پرېږدئ، مونځ مه پرېږدئ. یا به په دغه وخت دا دعا قبلیږي، یا به بل وخت بهتر وخت دپاره دا ذخیره کیږي. راځئ چې لاسونه اوچت کړو. یا الله موږ یوازې خپل محتاج کړي، موږ د خلکو نه بېنیاز کړي، زمونږ مات زړونه جوړ کړي او زمونږ اوښکې قدرمند دې وګرځئ، په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله چا چې دا ویډیو اورېدلی وي د هغه ټولې ستونزې او مشکلات ختم کړي. آمین یا رب العالمین. که ستاسو د زړه نه آمین ووته نو کمنټ کې یوازې یو لفظ ولیکئ، یا الله.